د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ مخکښ لوبغاړي راشد خان یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د هغه لوی ارمان د افغانستان لپاره نړیوال جام ګټل دي. راشد خان چې اوس مهال په آی پی ایل کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبېږي، په ژوند یې یو مستند جوړ شوی فلم خپور شوی دی چې نوموړي پکې د خپل ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ دا هم ویلي دي چې لوی ارمان یې د افغانستان لپاره د نړیوال جام ګټل دي. همداراز راشد خان تیر کال لډویچه ویله پښتو رسنۍ سره هم په خپله مرکه کې همدا خبره کړې وه. هغه ویلي وو چې لوی ارمان یې د نړیوال جام او په ځانګړې توګه د شلوریز نړیوال جام ګټل دي، ځکه چې افغان لوبډله دا وړتیا لري او کولی شي د سترو لوبډلو پر وړاندې ښې لوبې وکړي. راشد خان په خپله یوه مرکه کې دا هم ویلي وو چې هغه په خپله لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډله د راتلونکي نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو کوي او هیلهمند دی چې په نړیوال شلوریز جام کې به ښې لاسته راوړنې ولري. راشد خان همداراز ویلي وو چې افغان لوبډله د توپوهنې ځینې ستونزې لري او که دوی په دې وتوانېدل چې د توپوهنې ستونزې حل کړي، نو بیا افغان لوبډله کولی شي چې هرې سترې لوبډلې ته ماتې ورکړي. راشد خان څو کاله وړاندې په خپله یوه مرکه کې دا هم ویلي وو چې تر څو یې د افغانستان لپاره نړیوال جام نه وي ګټلی، تر هغې پورې به واده نه کوي او موږ وکولی شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو، نو انشاءالله هغې وروسته بیا کوژده به مو شي، واده به مو شي. هغه مهال د نوموړي دغه مرکه ډېره لاس په لاس شوې وه. راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هغه لوبغاړو څخه دی چې تر اوسه پورې واده نه دی کړی، ځکه د افغان ملي لوبډلې زیات شمېر لوبغاړو په کوچني عمرونو کې ودونه کړي دي او زیات لوبغاړي واده کړي دي. خو په دې وروستیو کې بیا راشد خان په یوه مرکه کې د خپل واده په اړه غږېدلی و او دا ځل یې د نړیوال جام د ګټلو خبره نه وه کړې، بلکې ویلي وو چې ښایي په نږدې راتلونکي کې واده وکړي. تاسې څه فکر کوئ؟ د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې به افغانستان نړیوال جام، نړیوال شلوریز جام او یا هم آسیا جام وګټي؟ په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.